إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. دا مسئله وبدي خو موږ سره ټیم ډیر نه او زړه مې سم کېږي چې دا مسله موږ تفصیلي بیان کړه. ابرو درته یو کس وي ګیله وکړه وي دا سوالونه جوابونه ته دومره اوږده ورکوي زموږ سوالونه پاتې شي. نو ما اوس که په جایز او ناجایز باندې کار شروع کړو بیا فائدې دې دومره ډېره نه خوري. او د سوال نمبر به دې راشي الله به خیر کړي. د ورو سوال کړی دی چې د پیغمبرانو عادت څومره دی او بیا خصوصا بني اسرائیلو ته الله څومره پیغمبران لېږلي. الجواب بعض حدیثونو کې داسې راغلي دي چې تقریبا داسې 1,00,000 یا 1,40,000 پیغمبران الله رالیږلي، خو سندونه هغه حدیثونه ټول کمزوري دي. صحیح خبر دا دی چې د پیغمبرانو عادت د الله ته معلوم دی. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، الله وی پیغمبر ته نه مخکې ما پیغمبران لیږلي دي. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. د بعضو قصې موږ ته ذکر کړي، د بعضو هغه نه دي ذکر کړي، او د څومره نه دي ذکر شوي الله اعلم، هغه الله ته پته ده. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، الله ما هر امت ته پیغمبر لیږلی، خو ویلي نه دي چې څومره دا دي. نو کومې چې موږ ته ښوولي دي په هغو باندې زموږ تفصیلي ایمان دی، او کومې چې نه دي ښوولي په هغو باندې زموږ مجمل ایمان دی. یعنې زموږ دا ایمان دی چې پیغمبران بې شماره دي، موږ ته نه دي معلوم. ښه د کومو چې موږ ته نوم نه دی معلوم، تفصیل نه دی معلوم، په هغو هم زموږ ایمان دی. او د کومو چې موږ ته نومونه معلوم دي، الله ذکر کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، تفصیل معلوم دی، په هغو باندې زموږ تفصیلي ایمان دی. بیا د رور خاص تپوس دغه کړی دی د بني اسرائیلو کې څو پیغمبرانو، نو د هغې مبارک هم صحیح داسې روایت نشته، خو دومره ده چې په دې ټولو امتونو کې زیات پیغمبران هغه الله بني اسرائیلو ته لیږلي دي. ډېر زیات پیغمبران الله دې بني اسرائیلو ته لیږلي. په دا ډېر ناشنا قوم او د دوی ناشنا واقعات دي، ناشنا قصې، د هر پیغمبر سره دوی چې دی نو تاویلې ماویلې هغه یې تنګ کړی دی، د هغه نافرماني کړې ده، په دوی باندې قسمه قسم عذابونه هم راغلي دي. اوس هم هغه خپل چې کوم حالات دي په هغې باندې دي، هغه غدر او نفاق او دوکه او اسماني دین نه منل، اوس هم هغه صفات به هغو کې شته چې اوسني کوم د دوی نه پاتې شوي دي، دوی په دې هغه دین باندې دي کومې چې بدل کړی دی. والله اعلم.